ما ځان ته موټر اخیستی دی نو دغه موټر مې اخیستی دی ته یې وګوره موټر دې اخیستی دی ښایسته موټر مې ډېر ښایسته دی ډېر او که داسې موټر د ستا وي ما ورته مخکې دغه قسمت موږ نه لرو واه 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 قسمت څنګه نه لري ته د قسمت یو نمونه یې دا واله دا ستا موټر دی نه ته ګپ مه لګوه ګپ نه دی نه نه دومره انجینر صاحب زما اوس هم یقین نه راځي دا ګاډی نه اوس هم یقین نه راځي نه که نه. د ده یقین نه راځي د ده اوس یقین مې هم یقین نه نه راځي راځي سبا راشي چې خط درکړي ګوته ولګې مور ته دې مو ووایه وایي انجینر صاحب موږ له ګاډی اخیستی دی هله ګاډی اخیستی دی لوګی راوړه لورې لاړه لوګی کوي ورته لکه چې هغه څرنګه وي د بدو سترګو د څنګه سترګو د څنګه سترګو د دوی دا خندا پر موږ حق دی وګوره چې مسکا یې وکړه او خندا یې وکړه د ستړي ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم د ستړي ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم کتو کتو باندې مې سترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه کتو کتو باندې مې سترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه نه یې لیدی شم نه به ووینما پخپو تړلی اثر خان اثر خان زموږ د زړه ټوکړه ده د ده بچي د غربت د وجې مړه دي د ده پلار کار کولی خپل کور ته یې زنګ وهلی او پیسې را لېږلی د بچیو په کور وې کباړ او اوسپنې او بم سره به یې څه کار او له خیر سره ډیګۍ هم جوړه کړې کوهي م وهلی دی او شاوخوا کوڅې کې پیپونه نلکې تېرې کړي دا افتتاح کوه اثر خانه څنګه یې شکر دی چېرې دي بچي دي کور کې دی ایوه سړی مه شي هلکه اوهو دا خو زما انډیوال دی سړی مه شي جوړ په خیر څنګه یې صحت ښه دی وخت په خیر دی جوړ یې انشاءالله ستا نوم چیرې ابراهیم خو پېژنئ ابراهیم هغه ځوان دی چې الله تعالی دویم ځل ورته ژوند ورکړو بلکل ستاسو د برکته زموږ د برکت د الله تعالی د برکت الله برکت او ستاسو برکت خیر سي مننه څنګه یې صحت ښه دی بمبه څنګه را جوړه شوه څه شو خور دې څه شوله انشاءالله کوهي افتتاح کوو او د سولرو چوکاټ هم جوړ شوی دی بمبه ته دی په کور کې او ډیګۍ هغه ډیګۍ ده چې شاوخوا کورونه به ترېنه ټول استفاده کوي صدقه جاریه به ګرځي مزه څنګه کړم هېر هېڅ هېرېده نه لري په شپه او ورځ مې راته یاد هغه بچیان چې بیچاره پلار مزدورۍ پسې تللی و ګاونډي هېواد ته او پلار بیچاره بس په هغه رقم کېږي کمکي بچیان ځي کورنۍ دپاره کباړ لا ټولی ماشوم دی نه پوهېږي د کباړ په ځای مین ته لاس کوي چې 3 ورونو کې 2 شهیدان شولل او ابراهیم جان خپل لاس د لاسه ورکو او ټول بدن یې پرچه پرچه خوړلی ستړی مه شي څنګه یې دا د کوم ورور دی بچی د ده نوم څه شی دی ابراهیم او د ده وحید دا څه شولل دا په بم والوت په بم والوت نن تا سره په دې کور کې نشته نه
دا رکوي وشو خیر اوسې خیر اوسې خوشحاله اوسې څنګه یې حسن خانه شکر دی صحت دې څنګه دی الله رحم ژوند زندگی خیر خیر او د دې افتتاح کو کنه رایا دوی لمانت للے زلگے یاران جفا کبھی خوخان کبھی حماس خپلواک یما هم دغا سیخا چشوند پریوت ډیګین صدقه جاریه وګرځېدله چې د کوڅې اخر سر کې او د کوڅې بل سر کې شاوخوا ګاونډیان ترې نه ټول استفاده وکړي صحیح ده که تسوایم الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوخوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو سوایم څنګه دی وبې صحیح دي اوه ماشاء الله الله ترشه ته مسکه کنه اصل رشه ته مسکه لا بچي مسکه جون بدر تسوایم الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوخوایم خوخیم حسن خان ټول ته وبو ورکې ښه و انجینر صاحب ولې ټول ته به ورکې بالکل او دا صدقه جاریه دا ده گاونډي نیوړي کدا یوړي 400 کړي دا او ګاونډي توپ ګوره د مینه محبت ګاونډي توپ کې صحیح ده کنه بالکل ولا بس دې نو بس نو راز سنو وایم دستړې ژوند بدر تسو وایم الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوخوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو حسن خان سیو موټر مې اخیسته ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه خسته ده کنه او څه کاروبار کې کنه نو وسالن د خو سم نشته اوس ګاډي او څه کار کوي شي زه ګلکارم او ګلکاري کارونه نشته ګلکاري کارونه نشته او کله سي موټرواني څنګه دي دوه قسمت زمون چیرته دی قسمت د نشته ستا قسمت ډیر غټ قسمت دی نه دوه چې تا سره د شهیدانو دعاګانې دي هغه شهید بچیانو او بیا په دې دنیا خو ټول ځو ژوند د تېروي مرګ شته د مرګ صفه به کوو ستا هغه بچیان نه دي تا ته په منتظر چې زما پلار زما مور زما وارثین ته منتظر یم الله رب العزت دې تا ته د زړه صبر درکړي او ما ځان ته یو موټر اخیستی دی نو دغه یو موټر مې اخیستی دی ته یې وګوره موټر دی اخیستی دی ښایسته موټر مې اخیستی ډېر ښایسته دی ډېر او که داسې موټر د ستا وي مرګ ته مخکې دوه قسمت موږ نه لرو واه 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 قسمت څنګه نه لري ته د قسمت یو نمونه یې دا واله دا ستا موټر دی ګپ مه لګوئ ګپ نه دی دا ګاډی ستاسو دی بچیه ښه دا به خپله نفقه پیدا نه کړي منم انجینر صاحب پوه شوې دا ګاډی ستاسو شو انجینر صاحب تا موږ سره هغې غم کې ځان شریک کړو او د دې لیاقت موږ نه لرو ول ته ډېر شي لیاقت لري الله دې تا باندې د خاص خاص رحم وکړي الله دې ستاسو بچیانو ته جنت فردوس او الله دې تاسو ته د زړه صبر او الله دې تاسو ته ښایسته ژوند درکړي په دې باندې به خپل حلاله نفقه پیدا کړي او خپل حلال مزدوري به کوي کاکا دې څه وایي زیاتره هله ابراهیمه موټر چلوی شي که نه کاکا دې وایي دا ګاډه مې تاسو او تی چلوی شي گزاره کوم گزاره کوي یاد دې دی چې گزاره کوي یاد دې دی نو قسمت را سره یاري نه کوي کنه ګاډه یاد دی خو قسمت را سره یاري قسمت دا قسمت یاري وکړه دا والا نو دا دی او که دفتر ته راشي ختم درکړي درته سبا ته دا یو ملنګ سړی تصویر یو مزه څنګه کړم هېر هېڅ دا ګاډی ستاسو شو او خپل پلار سره به دي دونه یقین خو زمونږ نه و او الله دې تا سره ښه وکړي او الله دې ټول افغانان او ټول مسلمانان سره ښه خیر سي مننه خوشحاله اوسئ دا د ابراهیم بیچاره لاسونه شو پلار بیچاره سپین ږیری دی او کوم اولادونه چې وو هغه الله تعالی شهیدان کړي بس الله دې څوک د دې غوندې نه کوي الله دې څوک نه مجبوروي مور ته دې مو وایه
و انجینر صاحب موږ له ګاډی اخیستی دی. هله ګاډی اخیستی دی، لوګی راوړه. لورې لاړه لوګی کوي ورته، لکه چې هغه څرنګه وي د بدو سترګو د څنګه سترګو د څنګه سترګو. د دوی دا خندا پر موږ حق دی. وګوره چې مسکا یې وکړه او خندا یې وکړه. انجینر صاحب زما اوس هم یقین نه راځي چې دا ګاډی نه اوس هم یقین نه راځي، د ده یقین نه راځي، د ده اوس مې هم یقین نه نه راځي. راځي. سبا راشي چې خط درکړي ګوته ولګي او دا د ده حق دی. د دوی دپاره د پیسو نه نغده د دوی دپاره د کار زمینه مهمه ده او د دوی پر موږ حق و کومې پیسې چې د دوی دپاره راټولې شوي وي هغې باندې د دوی دپاره یو موټر چې حلاله نفقه پیدا کړي خپلو بچو دپاره. حسن خان به انشاءالله خپل کورنۍ دپاره او که یوی او که دوی په دې به پیدا کړي. صحیح ده؟ نه به پکې سندره غږې، نه به پکې ټیپ او دا شیونه غږې او ځکه هغه پیسې بیا حرامې راځي درته. صحیح ده که نه؟ خپل ذکر خپل اسکار به کوي او خپلو بچیانو دپاره که یوی که دوی او هغې باندې به شکر وباسي. صحیح ده؟ ابراهیم جان ته مو چکر ورکړې. صحیح ده؟ خو ته خو لږ چکر ورکړه ورته چې حلاله کړه. انجینر صاحب دا کلي ما ته راکړله او زه به په دې باندې خپل اولادونو ته حلال یو رزق ګټم انشاءالله. انشاءالله پوه شوې. ته کښېنه، هله ابراهیم ته کښېنه، هغې خوا نه کښېنه. الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه، بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سړی سم د رښتیا او ډریور دی. بس دې نو بس نو راز سنو وایم دستړې ژوند به درته څه ووایم. ګاډی دې خوښ شو؟ صحیح دی؟ او بس چلی وی له خیره سره. صحیح ده؟ پلار سره دی. پوښتنه مکړه، بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم. ګوره سبا به راشي دفتر ته له خیره، تا ته به سټام درکړي، خط به درکړي چې کاغذونه در سره وي چې هم د ستا دپاره دا ښه دی، هم بله ورځ که ته څوک دری دي کاغذونه در سره وي. صحیح ده؟ نور راکړه موږ ته اجازه او الله دې تا په ژوند او په زندګۍ او په مال کې برکت واچوي. ستا پر موږ حق دی، بل په تا باندې احسان ونه کړو. صحیح ده؟ او نور موږ ته راکړه اجازه. صحیح ده؟ غاړه راکړه. ته داسې ځیر یم زه کتو کتو باندې مې سترګې درد کړې، د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه نه یې لیدی شم نه به ووینما پخپو تړلی په زنځیر یم زه د ستړي ژوند به قدرمنو مسلمانانو، د دوی پر موږ حق دی، د دوی په غم کې شریک یو، د دوی په خوشحالۍ کې هم شریک یو. حسن خان ورور درد تاسو لیدلی و، الله تعالی د دې درد کم کړي. موږ صرف وسیله یو. دا وه د نن ورځې خپرونه، تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت د الله په امان. زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي، بس دې نو بس نو راز سنو وایم خورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه خورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه څنګه کړم هېر هېڅ هېرېده نه لري پشپا ورځ وې راته یاد تلا د ستړي ژوند به درته څه ووایم اې لاره وایه هېڅ پوښتنه مه کړه